تاسې غواړئ چې ستاسې د زیږېدلو له نیټې وروسته ورځې وشمارئ، ځکه غواړئ پوه شئ چې څومره وخت تیر سوی دی. ستا د زیږېدو له ورځې یوه ورځ وروسته په دیوال یوه نښه کوي، بیا په بله ورځ بله نښه کوي، له هغې څخه په بله ورځ په دیوال بله نښه کوي. نو ویلی سې چې څومره ورځې تیرې سوي. ویلی سې هلته 1 2 3 ورځې دي. د دې کار لپاره یوه لاره دا ده چې دلته دا د نښو او سمبولونو مجموعه ده، کوم چې دا 3 عدد بیانوي. مګر کولای سو ادامه ورکړو. په 4مه ورځ بله نښه ږدي او په همدې شکل مخته ځي، یوه په بله پسې په هره ورځ یوه علامه لیکي. دقیقاً هغه پخوانۍ او ابتدایي طریقې دي. د عددونو د ارائه کولو اساسي او بنیادی طریقه دا ده چې یو عدد د عدد په علامې سره بیان کړو. وروسته له څو ورځو دلته را رسیږي. څومره ورځې به تیرې سوي وي؟ ډېر ښه. دا هر څه له سره شمارو. وایو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ورځې. ښه، تاسې د عددونو ارایه ولیدله. دا زموږ لږ وخت نیسي ترڅو پوه سو چې دا ولس دي. لږ څه نور کار به هم پرې وکړو. ادامه به ورکړو. یو ورځ په بله پسې او بله په بله پسې. د دیوال پر مخ همداسې د ورځې نښانه کولو ته ادامه ورکوو ترڅو پوه سو چې ستا د زیږېدو له نیټې څو ورځې تیرې دي. تاسې کولای سئ پوه سئ هر وخت چې تاسې وغواړئ چې څو ورځې تیرې سوي. خو شمارل یې لږ څه سخت دي او همدارنګه ډېر ځای هم نیسي. غواړئ چې یوه اسانه لاره وای؟ هر څومره عددونه چې دي موږ ته یې په اسانۍ سره وښیئ. که لږ څه فکر وکړو، دقیقاً دا کوم عدد دی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 15 شپږ 28 29 30 11 12 13 14 15 شپږ 30. غواړي چې اسانه لاره وای تر څو دا عدد ته کوم ته چې موږ 30 وایو ته هاته داسې یو شی چې 30 ورته ویل کیږي ووایې. ته به ورته ووایې چې دا عدد ستا د زیږېدو له نیټې را په دې خوا د ورځو شمېر دی. ډېر ښه. که چیرې داسې یوه طریقه وای چې د عددونه یې سره یو ځای کړي وي، تاسې پوهیږئ چې زه په خپل لاس کې 10 ګوتې لرم. څه به وشي که زه دا په یو مجموعه کې سره یو ځای کړم او بیا ووایم چې د 10 څومره مجموعه یا ګروپونه لرم او بیا څومره په چپ طرف کې لرم. ښایي دا اسانه لاره وي ترڅو پورې دا مقدار بیان کړو. راځئ چې ترسره یې کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نو دا د 10 یو ګروپ دی. او بیا لرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دلته دا د 10 یو بل ګروپ دی. وګورئ دلته لرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. او دا د 10 یو بل ګروپ دی. او په آخر کې لرو 1 2 3 4 5 6 7. نو د 10 یو مکمل ګروپ مو لاسته را نه وړلو، نو خط نه ترې راتاوو. نو د دې ساده کار په کولو سره اوس نو ډېره اسانه ده چې پوه سو څو ورځې تیرې سوي. ضرور نه ده چې ټول وشمارئ. یوازې ووایو د 10 یو ګروپ، د 10 2 ګروپونه، د 10 3 ګروپونه، یا ویلی سو د 10 1 2 3 ګروپ کوم چې ډېر کیږي. او بیا بل 1 2 3 4 5 6 7 او ویلی سو چې 1 10 او 9 نور. که چیرې ته د دې عددونو په استفادې پوهیږې نو دا یقینا هغه څه دي کوم چې زموږ د عددونو سیستم یې کوي. د 10 رقمونو په استفادې موږ پوهیږو. هغه 10 رقمونه چې زموږ زده دي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوس کوم شی چې د عددونو سیستم موږ ته اجازه راکوي هغه تنها د دغو 10 رقمونو استفاده ده. هر عدد چې وغواړو دقیقاً کولای سو بیان یې کړو په ډېره چټکۍ سره. زموږ لپاره ډېره اسانه لاره چې پرې پوه سو. که چیرې دلته وغواړو چې د دې لسیز بیان کړو، کوم ځای ته چې لسیز وایو یو دانه 3 به ولیکو، یعنی د لسیزو په ځای کې به 3 ولیکو.
او بیا به یویز ولیکو. 1 2 3 4 5 6 7 او به د یویز په ځای کې ولیکو. نو څنګه موږ پوهیدلای سو چې کوم ځای یویز او کوم لسیز دی؟ ډیر ښه، له ښي اړخ څخه شروع کېدونکی ځای اول ځای د یویز ځای دی. بیا چپ لوري ته ځو، د لسیز ځای ته رسیږو، او که نور هم چپ لوري ته ولاړ سو نو د لسیز ځای ته رسیږو چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به پرې بحث وکړو. نو موږ ته دقیقاً هماغه شی وایي، لکه څرنګه چې دلته وو. دا موږ ته 3 دانې لسیز ښیي. 1 2 3 3 لسیز، یعنی 3 د لسو ګروپونه، او بیا د یویز یو بل ګروپ. کولای سو بیا یې ولیکو، دا له 3 لسیزو سره مساوي کیږي. 3 لسیز جمع او یویز. او یا بله طریقه 3 لسیز څه شی دی؟ که چیرې د عددونو همدا سیستم وکاروو چې 3 لسیز بیان کړو، نو موږ به له 13 ولیکو، او بیا او یویز. که یو ځل بیا د عددونو همدا سیستم وکاروو نو په 2 سره یې ښودلی سو. نو دا ټولې د 13 لپاره د ښودلو مختلفې لارې دي. نو په جرئت سره ویلی سو چې د عددونو سیستم څومره پاک او منظم دی. حتی د 13 شانته عدد د کوم لپاره چې مو په دیوال خطونه ایستلي دي. ډیر سخت ده چې ویلولو، او تاسو یې هلته تصور کولای شئ چې د 1052 په شان لوی عدد وغواړئ ولیکئ، او دا ټولې علامې هر وخت وشمارئ. مګر د عددونو سیستم د دې لپاره موږ ته اسانه لاره راښیي.